بیا داسې اعلان وکړ چې ډېر خلک پرې خوښ شول. د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وایي چې افغان پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او اسلامي امارت د یو منظم، مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو ته ژمن دی. نوموړی وایي که افغانستان پیاوړی پوځ ولري هېڅوک به پر دې هېواد یرغل ته زړه ښه نه کړي. ورته مهال نوموړی وایي چې اسلامي امارت په نورو هېوادونو کې د مداخلې اراده نه لري او د خپلو اصولو او ارزښتونو په چوکاټ کې د سیمې او نړۍ هېوادونو سره ښه تعامل غواړي. بلخوا بیا د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي چې پر افغانستان د امریکا تر یرغل وروسته هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې څوک به د امریکا خلاف مقابله وکړي، خو بالاخره امریکا افغانستان کې ماتې وخوړه. طالبان وایي موږ له هر څه ډېر په خپل اسلامي پوځ ډېر کوشش کوو چې یو بشپړ اسلامي پوځ ولرو چې له خپل هېواد او خپلې خاورې څخه په پوره زړورتیا سره دفاع وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.